مولوي فضل الرحمن له جلوسونو او د خلکو له شوره داسې معلومیږي چې نور د عمران خان بیړۍ په ډوبېدو ده. یا د دې وي چې پښتانه هغه خلک دي چې هغو ملا هم په اوږو سپر کړی دی، عمران خان یې هم سپر کړی دی، سراج الحق یې هم سپور کړی دی. داسې بیل بیل خلک، خو دوی هغه بدبخته خلک دي چې کله په خیبر پښتونخوا کې د نواز حکومت په لومړي ځل راغلی دی، هم پښتنو یې تر ګردو زیاته ونډه د دوی په حکومتولۍ کې اخیستې ده. همداسې چې مولوي فضل الرحمن راغلی دی، یا بل پیپلز راغلی دی، یا داسې نور. خو بیا چې کله دغه خلک وزیران سي او په ودو راسي، نو د دغو بلکل پښتون او پښتانه هیر وي. نور خو تاسو پرېږدئ، کله نه چې عمران خان په واک او اختیار کې راغلی دی، نو داسې پښتانه چې هغه په پی ټي آی کې دننه دي، هغه په دې ادعا کوي چې بجلي زموږ اوبه جوړوي او بیا یې بیرته، یعنې دوی په 6 روپۍ 15 روپۍ جوړوي، بیا یې دوی بیرته په 100 روپۍ د بجلي یو یونټ بیرته پر پښتنو خرڅوي. همداسې غټې غټې منصوبې دي چې دا ټولې عمران خان په پنجاب کې عملي کړي دي، خو د خیبر پښتونخوا کې یې هېڅ نه دي کړي، او که کړي دي ډېر کم کارونه یې کړي دي. او تاسې د ده جلسو ته وګورئ، نو د عمران خان د وزیرستان جلسه یا د سوات یا د دیر یا د نورو سیمو به تر ټولو غټه وي، مګر ونډه چې د پښتانه کوم حق دی حقوق دی، بیا هلته دا خلک پښتانه هیر کوي. نو ښه به دا وي چې پښتانه خپل قومي لیډران وټاکي، که هغه NP وي، که پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ وي، یا داسې نورې. دا د دوی رښتینې که پی ټي ایم وي هغه سپورټ کړي، هغه خو ووټونه نه غواړي. دا د دوی رښتینې پارټۍ دی، په دغو کې دوی د خلاصون لاره ده.